د ماړو قوم پرستي غټ تاثیر دی. ګورئ هر څوک چې دې ته دعوت ورکوي په سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ تنظیمونه جوړ شوي ملګري دي خفه کېږي نه زه ستاسو د خیر لپاره لګیا یم. هر چا خپل ځان له یو تنظیم جوړ کړی دی. بیا تاسو ګورئ دومره په بدبختۍ کې مبتلا دي. په دغه تنظیم کې که کم بدماش دی کم زناکار دی کم شرابخور دی دغه به صفت په عقیده کېدلی شي صرف د قوم په بنیاد باندې. که په دې قوم کې یو سړي غلا وکړه باقاعده ټول زیال ته په تاړه کې مو سره ولاړي تحصیل کې مو سره ولاړي چندم د هغې دپاره کوي. زمونږ قومي دی نبي صلی الله علیه وسلم هغه هم فرمایلي او بلکې قرآن فرمایلی دي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یو بل سره مدد کوئ د تقوا او د نیکۍ په بنیاد یې کوئ د ظلم او د ګناه په بنیاد چا سره تعاون مه کوئ. نن قوم پرستۍ خلک په ګناه کې مبتلا کړه خلک د ګناهګارو د مجرمانو دغې تعاون کوي. خامخا ګورئ دا خلک دي په خپلو قومونو باندې فخر پرېږدي فخرونه به نه کوي په خپل قوم باندې. ولې انما هم فحم من فحم جهنم. یا خو به دغه ستا قومیان مشران یا به د جهنم سکروټي د جهنم ورلړوي به او لیکونن اهون علی الله من الجعلان. او یا به الله داسې ذلیله کړي دا قوم لکه څنګه چې ګونګټ زړي دی ګونګټان کم دي التي تدفع بانفها النتن. هغه ګونګټان چې پر ډیرانونو کې او پر خپلو خولو باندې دا ګندګي د غونډارې جوړوي د انسانانو د ګندګۍ نه غونډارې جوړوي او قرغړې دغه شان د ګونګټانو په شان ته به دا خلک الله ذلیله کړي. ګورئ څومره سخت الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه سړی زموږ نه دی چې په قومیت باندې مړ شي دی. یعنې قوم پرستۍ ته دې دعوتونه ورکوي د قوم پرستۍ خبرې کوي او دې مړ شو. نبي وایي دا زموږ